أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم. صدق الله العظیم. سورۃ بقرہ دریم سپارہ 283 نمبر آیات. مخ کے آیات کے دا قرض لین دین بیان اوشو چی لکل کوے. پدے آیات کے دا بیان دے کچرے تاسو پا سفر کیے او دا قرض لین دین معاملے ضرورت پیخ شو او لکن کے نو پدا سے وقت کے دا اعتماد دا پارا یو سیزو چا سر گانا کیک دا خپل ضرورت پورا کا. فرحان مقبوضہ اعتماد دا پارا گانا شیزو رحان گانا مقبوضہ چے قرض ورکون کی با پدے باندے قبضہ کی. گانا جائز دا و کنا جائز دا پا عوامو کے دا گانے دا لفظ دیر خطرناک گنلی شی او کم سڑے چے گانا کی ناغتا گانا چی وی اوی گانا چیز طرح پا صف کی منز نکی گی لگ دا گانے وضاحت وورا. گانا دا اعتماد دا پارا چا سر یوسیز کے خودل جائز دی حس گناہ پکی نشترے. البتہ دا گانے دا سیز نبا فیدہ نہ اخلے فیدہ اغشتل تینا گناہ دا. پیغمبر علیہ السلام چی وفات کے دا نو دا دین مخ کے دا یو یہودی نے غلط قرض اغشتوا. یہودی قرض غلط نور کولا دا اغی پا قیمت کے پیغمبر علیہ السلام و سرخ پل ازغرا گانا اخوا. ازغرا گانا کول دا غلی پا قیمت کے پیغمبر علیہ السلام نے ثابت شو نو گانا جائز شلا. البتہ دا یہودی کہ پیغمبر علیہ السلام و سر ازغرا گانا کے خودلا ابا دا دے ازغر نا فیدہ نا اخلی. دا صرف دا اعتماد دا پارا را کہ قیمت دا تراخ پلے پیسے پورا ور نکلی شوی ناغا دے دا ازغر خرس کی او پلے پیسے دیتے وصول کی. نور دا دے گانے والا شریز نبا فیدہ نا اخلی. مثال پتور یو سڑے پیسے قرض غواری سوک نہ ورکی نہ تو تے زما کور دے دا زان سر گانا کو مالا پیسے راکا اگولا پیسے ورکلی نو اس دا سڑے چی دا چا سر کور گانا شو دا گانا چی با دے کور کے خپلا اسی گی نا دا دا سر اعتماد او وسیقہ دا دا قبضہ کی بوی او کچالے پکرے ورک نو دا کری با دا دنوی دا با دا کور دا مالک دا پارا جمع کئی دا پارا صرف یو اعتماد دے چی دا ما پیسی رکی گی نا
کہ دا سړی مال خپل پیسې نه راکوي دا کور به خرڅ کو خپل قرض به وصول کو نو گاڼه جایز ده خو د گاڼې د سیز نه گاڼچي د پاره پیدا اغشتل ناجایز دي دارنګ ځمکه چا در سره گاڼه کړله نو د دې ځمکې پیداوار به د ځمکې مالک له امانت ګډې دا ستانه دي که د مالک د طرفه فرض که اجازت وشو نو په دې اجازت هم ځان له زړه مخه کوه ځکه چې بغیر د دې فایدې نه ته قرض نه ورکوې نو دا ګورې سود دی وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ او که چېرې تاسو په سفر باندې وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا او تاسو لیکونکي نه بیامونده فرحان مقبوضه پس گاڼه به وي قبض کړی شوی د قرض په بدل کې به گاڼه وي مقبوضه قبض کړی شوی نو قبضه به دې پې وي خو فایده به ترې اخلې نه صرف قبضه مقبوضه لفظ کې اشاره دې طرف ته کېږي چې دا گاڼې والا سیز نه فایده اغشتل جایز نه دی دا چا سره چې گاڼه کېښودې شوله اب موږ ورته گاڼچي وایو دته عربی کې مرتهن وایي نو مرتهن به د دې مرهونه گاڼه سیز ته مرهونه وایي د دې نه به خپل حق وصولولو کوشش کوي او د دې مرهونه سیز نه فایده اغشتل د ده نه دي دا د اصل مالک دی د چا چې دا کور وغیره دی او دې گاڼه کوي دته راهن وایي د مال مالک راهن دی چې چا سره گاڼه کېښوه دا مرتهن دی کوم چې دې کېښو هغې ته مرهونه وایي گاڼه گروی فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ که فرض که یو سړي درنه گاڼه سیز وانغشتو او قرض یې پیسې درکړې اعتماد یې د باندې وکړ ته امین وګڼلې نو ته دا قرض امانت وګڼه او دا به خامخا واپس کې او د خدای نه ویریږه فإن أمن بعضكم بعضا پس کچری امین وګڼه بعض ستاسو بعض لرا اعتبار در باندې وکړه فلیؤد الذی اؤتمن پس ادایګي دی وکي هغه کس چې امین ګڼل شوی دی امانته دا خپل امانت دی ادا کی ولیتق الله ربه دی او یریږي د الله نه چې رب ده دی ولا تکتم الشهاده مپټوي شهادت لرا گواہی مپټوي ومن یکتمها هغه چا چې شهادت پټک گویه پټکړه فانه آثم قلبه پس بشک ګناهګار دې زړه ده چې زړی ګناهګار شنو ټول بدن یې وسره ګناهګار والله بما تعملون علیم الله په هغه عملونو چې تاسو یې کوئ علیم خبردار دی لله ما في السماوات وما في الأرض خاص الله پاک لري ما هغه سوچ اسمانونو کړي وما في الأرض او هغه سوچ پزمکه کړي وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ کچره تاسو ښکارا کوي هغه څه چې ستاسو په زړونو کې دي او تخفوه یا یې پټوي یحاسبکم به الله الله به په هغې باندې تاسو سره حساب وکړي
فیغفر لمن یشاء پس اللہ بخن کی اغچاتا چدا اللہ خوخشی ویعذب من یشاء او عذاب ورکی اللہ اغچاتا چدا اللہ خوخشی واللہ علی کل شیء قدیر اللہ پا ہر چیز باندے قادر دے. دا آیات مبارک دا الفاظ و عموم نہ معلومی گی کہ پدے کے تمام اعتقادات عبادات معاملات شامل لی. اللہ دا تمام مخلوق دا تمام عملونو حساب کتاب کئی. اس دغا عمل چکم پخوا کردے دا غیبم حساب کئی او کم چے لا کردے ندے و پزڑک ارادہ دا غیبم اللہ حساب کئی. کم ارادہ چے اخکارا کردے دا غیبم حساب وی او کم ارادہ چے لا پزڑک پٹا دا او لا عمل پہ ندے کردے دا دے ٹولو با حساب کئی. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرمائی وی پیغمبر علیہ السلام نے میں اوریدلی دی کہ مومن دا قیامت پرز خپل رب تب قریب کلیشی تردی چھ اللہ پاک دا یو گناہ بدت وریادی او دن با تپوس کئی پوئے گے چھ دا گناہ دے کڑے وا بندہ با اقرار کئی او اللہ بو تو فرمائی پا دنیا کے ما پتا پردہ اچولے وا ستا گناہ میں خلق تخکارا کرے نوا او نندم معاف کوم او تالا عمل ناما پا خلاص دا خو عملون در کوم پردہ پیوا چولا. او کافران و منافقان دا دوی گناہونا برسر عام دا تمام مخلوق پا مخ کے بیانی گی. یو حدیث کی لی چا اللہ دا قیامت پرز بفرمائی دا اگر وز دا چا پدی کے پٹ سیزونا دا غی جائزہ با اغشتی شی دا ضرون پٹ رازونا با کلاوی گی. زما کرامن کاتبین فرشتو ستاسو صرف اغا عملون لکلی دی کم چا ظاہرو او ما تا اغا سیزونا ستاسو معلوم دی چلا فرشتو تیم اطلاع ندا حاصلہ او ناغوی ستاسو عمل نامہ کی لکلی دی. اس در تا اغا طول سیزونا خیم پاغی در سر حساب کوم او چه کم اغوارم بخم چه کم اغوارم پاغی با عذاب ورکوم. بیا با اللہ مومنان معاف کی او کافرانو تبا اللہ پاک عذاب ورکی. یو حدیث مبارک کی راغلی دی ان اللہ تجاوز عن امتی عما حدثت انفسها ما لم يتكلموا او يعملوا به. اللہ زما امت معاف کرے پا آغی خبرو کچھ زرکی راغلی دی او لا پجب ویلی ندی و عمل پہ ندے کرے اللہ معاف کری دی. نو دی حدیث نمعلومی گی کہ پزرک ارادہ راشی پاغیبان عذاب نشتا. نو جواب دا دے کہ دا حدیث دا دنیا دا احکام متعلق دے لکہ دا یو سڑی پزرک تیر شو کہ ما فلانے طلاق اکڑا جب ہے ندہ خوزولے معاف دے پدے طلاق نشتا. پزرک تیر شو کہ فلانے دے طلاقی نو دا پزرک تیرے دل کہ جب پہ خوزولے ندہ عملی کارے ندے کرے نو دا معاف دے. او پا آیات کے چکم خبر راغلے دا نو دا غی تعلق دا آخرت دا احکام سر دے. نو پا آیات و پا حدیث کے تعارض نشتا. پا حدیث کے چھ دا زلو دا پٹو خبرو معاف کے دو ذکر راغلے لے دا غین مراد وسوسی دی غیر اختیاری
خیالات تی چې د انسان په زړه کې بغیر د قصد او د ارادې نه راشي هغه معاف دي وسوسې او اسې خیالات که په زړه کې تېرېږي او نیت او اراده دې ورسره نشته بلکې په هغې باندې خفه کېږي نو په دې باندې د الله د طرف نه گرفت او پکړ نشته وی دا آیات مبارک چې راغی چې الله به د هر څه حساب کوي نو صحابه کرام ډېر غمجن شو فکرمن شو چې غیر اختیاري خیالات او وسوسې چې په دې باندې نیول کېږي نو موږ به څوک بچ شو نو پیغمبر علیه السلام ته چې د خپل زړه حال ووی خپل غم یې ښکاره کړ پیغمبر علیه السلام ورته تاسو ووایئ سمعنا و اطعنا موږ د الله حکم واورېده او تابعداریم کړې ده نو صحابه کرامو شوق سره وویل سمعنا و اطعنا بیا الله پاک بل آیات نازل کړ لا یکلف الله نفسا الا وسعها الله یو نفس مکلف کوي نه مگر په اندازې د طاقت د دې نفس چې څومره دې وس کېږي هغومره حکم به درته کوي چې د وس نه باري د هغې حکم الله نه کوي نو غیر اختیاري وسوسه و خیال په دې باندې گرفت نشته صحابه کرام مطمئن شو څه کارونه داسې دي چې د ظاهر بدن سره تعلق لري لکه منځ روجا حج زکات داسې نور معاملات او څه کارونه داسې دي چې د هغې د زړه سره تعلق لري باطن سره تعلق لري لکه ایمان او عقیده لرل د کفر یا د شرک خیال راتلل دا په زړه کې پټ راځي یا ښکلې اخلاق عاجزي صبر سخاوت دا نیک اخلاق دا په زړه کې وي اخلاق رذیله لکه تکبر حسد بغض د دنیا محبت حرص د دې تعلق د زړه سره دی نو په دې آیات کې هدایت ورکړی شوی دی چې د اعمال ظاهره حساب کتاب به د قیامت پرز کېږي نو دقه شانتې د اعمال باطنه حساب کتاب به کېږي نو په خطا باندې به گرفت وي او په نیکو اعمالو به ثوابونه وي نو دا آیات په سورت بقره کې آخر کې راوړی شو په دې کې ډېر لوی حکمتونه دي ځکه چې سورت بقره د قرآن پاک داسې عظیم او لوی سورت دی چې په دې کې احکام الهیه ډېر زیات راغلي دي اصول او فروع مسائل پکې شته د معاش مسئلې پکې دي د معاد پس د مرګ جمدون پکې شته منځ روجا حج زکات قصاص جهاد طهارت طلاق عدت خلع حرمت شراب حرمت سود قرض لین دین جائز ناجائز ټول احکام په دې کې ذکر دي نو د دې وجې نه دې صورت ته سنام القرآن ویلی شي سنام القرآن قبه او اوچته حصه د قرآن نو د زړه پټې خبرې غیر اختیاري چې د بنده اختیار کې نه وي په هغې باندې مواخذه او گرفت نشته نو بعض حلال او حرام چې په دې سورت بقره کې ذکر شو چل ول وسره مه کوه حیله سازي مه کوه په حیلو یې ځان ته راواکوه ما که په زړه کې د خیال راغلی وي نو ګورې الله پې خبردار دی پټ رازونه الله ته معلوم دی حساب کتاب به در سره وکړي لله ما فی السماوات و ما فی الارض خاص الله پاک لره دی ما هغه څه فی السماوات چې اسمانونو کې دي و ما فی الارض او هغه څه چې په ځمکو کې دي و ان تبدوا ما فی انفسکم که چېرې تاسو ښکاره کوئ هغه څه چې ستاسو په زړونو کې دي
او تخفوه یہ کا پٹوے تاسو یحاسبکم به اللہ اللہ با پاغی بانے تاسو سر حساب کتابو کی فیغفر لمن یشاء پس اللہ بخن کی اغا چاہتا چدا اللہ قوقشی ویعذب من یشاء او عذاب ورکی اغا چاہتا چدا اللہ قوقشی واللہ علی کل شیء قدیر اللہ پاک پا ہر چیز بانے قادر دے آمن الرسول بما انزل الیہ من ربه والمؤمنون ایمان روڑے دے پیغمبر علیہ السلام بما پا اغس باندے انزل الیہ چدے پیغمبر علیہ السلام تنازل شویدی من ربه دد رب دا طرفنا والمؤمنون او مومنانم پی ایمان روڑے دے دا سورت بقرے آخری دو آیاتنا دیر لوے فضائل لری پیغمبر علیہ السلام فرمائی ایکم بندہ چی دا آخری دو آیاتنا اولستل نو دا 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 پارا کافی دی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرمائی پیغمبر علیہ السلام فرمائی کہ اللہ دا دو آیاتنا دا جنت دا خزانونا نازل کری دی دا تمام مخلوق دا پیدائش نا 2000 کالا مخ کے اللہ پا خپل باندے لکلی دی او سوک چے ماسخوتن مانزنا پس دا دو آیاتنا اولو دی وی دا دا قیام اللیل یعنی دا تہجد و قائم مقام دی ماسخوتن دا دو آیات او آیا دا سیدی لکا چی تر طولش پا بیدار وی او تہجد منز دکو پیغمبر علیہ السلام فرمائی کہ اللہ پاک سورت بقرہ پا دے دو آیاتونو باندے ختم کرے دا او دا آیاتونو ما تا خاص خزانینا را کری دی دا عرش دلان دے خزانہ آگینا نو خاص طور باندے دا آیاتونو ازدکے خپلو بیبیانو تا خپلو بچو تے اخائے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ او حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیوئی زمن خیال لے کہ ہر یو بندہ چی سنا سا عقل پکیوی دا سورت بقرے دا دی دو آیاتن لستلن بغیر باغن نو ادکی گی دے دو آیاتنو کے معنوی خصوصیات دیر دی ہو یو خصوصیت ادارے کہ پا سورت بقرہ کے اکثر احکام شرعیہ اجمالاً یا تفصیلاً ذکر شوی دی نو یا عقیدی دی یا عبادات تی یا معاملات تی یا اخلاق دی یا معاشرت تی نو مومنان چی طاعت و تابداری دا دوی خوی دے اغوی چی دا احکام اوریدلی لبیکی پیویلی دی او حکم منلو تا تیار شوی دی دویم آیات کے دا یو شبے جواب دے چی دا صحابہ کرام پزر کے دا مخ کے آیات اوریدو سر پیدا شو کہ ان تبدو ما فی انفسکم او تخفوه یحاسبکم به اللہ اللہ خپل فضل کرم پدے کے بیان کرے لے کہ کپٹوی کخکاری حساب کتاب بکی گی خو غیر اختیاری سیزونا اگر در تماف دی دا پیغمبر علیہ السلام تا پتوا کہ غیر اختیاری سیزونا اگر معاف دی خو چھ صحابہ پل فکر بیان کر نو پیغمبر علیہ السلام دا زان جواب اونک او دا وحی انتظار اوکا نو آیاتنا رالل جستاس دا سمعنا او اطعنا دا دا شاباس ویلو قابل لی کہ تابداری مخیارک للا اور نور غیر اختیاری خیالاتو باندے گرفت او پکڑ نشتا دا صحابہ کرامو
دا پیغمبر علیہ السلام حکم من لے سمعنا و اطعنا غفرانک ربنا و الیک المصیر ویلی. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربه والمؤمنون. ایمان روڑے دے پیغمبر علیہ السلام بما انزل الیہ پا اغسبان دی چوات نازل شوی دی من ربه دا رب دا طرفنا والمؤمنون او مومنانم ایمان روڑے دے ایمان لری پیغمبر علیہ السلام پا اغی سیزنو باندے چی دا اللہ دا طرفنا و تنازل شوی دی. پتی دے کہ دا پیغمبر علیہ السلام مدح و صفت اللہ پاک بیان کرے دے او نمی ندے غشتے دا نم مبارک پدے بانے لفظ دا رسول ویلے دے پدے کہ عظمت شان دا پیغمبر علیہ السلام تا اشارہ دا. آمن الرسول پیغمبر علیہ السلام ایمان روڑے دے بما انزل الیہ من ربه فہر اغصبان لے چی پیغمبر علیہ السلام تدخپل رب دا طرف نازل شوی دی. ورپسے فرمائی والمؤمنون او مومنانم ایمان روڑے دے یعنی سنگا چی پیغمبر علیہ السلام باندے تخپل وحی ایمان روڑل و عقیدہ لرل لازم دی. دق شانت عام و مومنانو باندے ہم دا عقیدہ لرل لازمی دی چی پیغمبر علیہ السلام تکم حکمون راغلی دی دا حق دی. و طرز بیان پدے دے کے جدا اختیار کرے شو. اول پا پورا جملہ کی دا پیغمبر علیہ السلام دا ایمان ذکر اشو آمن الرسول بما انزل الیہ من ربه مستقل جملہ یواز دا پیغمبر علیہ السلام دا پارا روڑے شلا. او دا دین رست بیاوی والمؤمنون مومنانم ایمان روڑے دے. پدے کے اشارہ دے ترا کہ نفس ایمان دے کے پیغمبر علیہ السلام اور ٹول مومنان شریک دی خود درجی دا ایمان کے دیر لوی فرق دے. نو دا پیغمبر علیہ السلام درجہ دا ایمان بے انتہا اچت دا. دا پیغمبر علیہ السلام علم مشاہدہ او پخپل اوریدل پاغی ایمان دے لکہ چی پیغمبر علیہ السلام دا عرص پخپل استرگو اولی دل او دا مسلمانانو علم ایمان بالغیب دے دا پیغمبر علیہ السلام پوینے یقین کرے دے. نو دا پیغمبر علیہ السلام دا ایمان درجے تا حصو کم نشی رسے دے او دا ایمان درجہ دا مومنانو دا پارا بیا مختلف دا دا صحابہ کرامو چکم درجہ دا اغزا منگنا دا. نو ذکر پیغمبر علیہ السلام جدا ذکر کر مومنان ازان لا ذکر کر. کل آمن باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ ٹولو ایمان روڑے دے. کل آمن باللہ ٹولو ایمان روڑے دے پا اللہ پاک باندے اللہ موجود دے اللہ یو دے اللہ دا کل کل صفتنو مالک دے. ٹولو ایمان روڑے دے پا وجود دا اللہ پا یوالی دا اللہ پا تمام صفات دا اللہ و ملائکتہ او ٹولو ایمان روڑے دے پا وجود دا فرشتو باندے کہ فرشتے نورانی مخلوق دے و موجود دی دا اللہ دا حکم تابدار دی لا یعصون اللہ ما امرہم فرشتے نافرمانی نہ کئی لک ساعت ہم دستر گو رب عمر ساعت ہم نافرمانی نہ کئی. وَكُتُبِهِ ٹولو ایمان روڑے دے پا کتابونو دا اللہ پاک باندے 104 کتابونو اللہ نازل کری دی. سل صحیفی دی واڑا واڑا کتابونو دی او سلور غٹ کتابونو دی. دا غسل صحیفی دا غیشمار دا سے دی کہ لس صحیفی آدم علیہ السلام تورکلی شوی دی
او پنزوس شیس علیہ السلام تا او دیرش ادریس علیہ السلام تا ورکلی شوی دی او لس ابراہیم علیہ السلام تا دا سل شلی او سلور کتابنا تورات دا موسیٰ علیہ السلام شو او انجیل دا عیسیٰ علیہ السلام او زبور دا داود علیہ السلام او قرآن دا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو دا 104 کتابنا اللہ نازل کری دی کلن آمن باللہ و ملائکته و کتبه و رسله او پر رسولانو دا اللہ باندے ہم کلن آمنا طول ایمان روڑ دی پیغمبران 1,40,000 کم زیاد 1,24,000 پیغمبران دا طول دا اللہ پاک دا طرف نہ راغلی دی پدے اجمالاً زمنگ ایمان دے نو میرا تنر معلوم دا طولو علاقے را تنری معلومی و بس چسونا پیغمبران اللہ را لے گلی دی دا پا حق پیغمبرانو دا اللہ نیکان بزرگان بندیانو دا مخلوق دا ہدایت دا پار اللہ را لے گلو دیکھے رسولان 313 دی او دا باقی طول نبیان دی او دا رسول او دا نبی پا منس کے فرق دارے کہ رسول اغا مذکر انسان دے سڑے دے خد پیغمبرانی نہیں دی رسول اغا سڑے دے کہ دا مخلوق دا ہدایت دا پارا اللہ را لے گلے دے او ورسرا مستقل اسمانی کتاب بوی نو دا رسول لی او نبی عام دے دا اغا انسان دے چی دا مخلوق دا ہدایت دا پارا اللہ را لے گلے دے خو ضروری ندا چی دا سربا اسمانی کتاب وی کوی ہم او کنوی ہم موسیٰ علیہ السلام رسول ہم دے او نبی ہم دے دا مخلوق ہدایت دا پارا اللہ را لے گلے دے او کتاب تورات و سر دے نو پا کتاب باندے رسول شو نبی ہم دے او ہارون علیہ السلام نبی دے خو رسول نہ دے ذکر دا رور پا کتاب باندے عمل کی پا تورات باندے او دیم دا مخلوق ہدایت دا پارا اللہ را لے گلے دے نو رسولان خاص دی او نبیان عام دی نو 313 رسولان دی باقی طول نبیان دی کلن آمن باللہ و ملائکته و کتبه و رسله طول ایمان روڑے دے پا اللہ پاک باندے و پا فرشتو باندے او پا کتابونو دا اللہ و پا رسولانو دا اللہ لا نفرق بین احد من رسله منگ حس فرق نکو فما بین دا یو کس دا رسولانو کے دا سنوائیو چی خپل پیغمبر منو بل نمانو لکہ یہود و اخپل پیغمبر موسیٰ علیہ السلام منو نو محمد الرسول اللہ نمانو صلی اللہ علیہ وسلم عیسیان و عیسیٰ علیہ السلام پیغمبر منو خو محمد الرسول اللہ پیغمبر نمانو صلی اللہ علیہ وسلم نو منگ دا سی دا یہود و نسوارا پشانتنا چی یو پیغمبر منو بل نمانو منگ طول منو برحق دی وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير اس دے کہ صحابہ کرامو تعریف اللہ پاک کی مدح بیانی کہ دا پیغمبر علیہ السلام خبر امن اللہ او سمعنا وأطعنا ویلی دی وقالوا صحابہ کرامو ویل سمعنا منگ دا اللہ حکم وورد وأطعنا او منگ تابداری کردی دا من علم دی غفرانکا منگ درنا بخن غوارو ربنا اے دا منگ رب کذا منگ نکو تاہی شوی دا غیرات بخنو کے وإلیک المصیر او ستا طرف تا دا منگ در تگرے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها اللہ نہ مکلف کئی تکلیف نور اچھی پہ بندہ باندے پہ یو نفس باندے
الا وسعها مگر پاندازے دا طاقت دا دے نفس کہ دا چا سمر وسینا اقمر عبادت پہ لازمی دا وسن زیادتی پہ نہ لازمی لها ما کسبت وعلیها ما اکتسبت دا دے نفس دا گٹے و دا فیدے دا پارا بھئی ما اغس کسبت چکم نیک اعمالی کری دی وعلیها او پدے نفس باندے وبالوی بوجھ بوی پد باندے مکتسبت چکم کسب دا گناہ کری دی ربنا لا تؤاخذنا اے زمنگ ربا لا تؤاخذنا منگ منیسا ان نسینا کچر زمنگنا ایر شویوی او اخطأنا یا زمنگنا خطا شویوی پا ایر او پا خطا باندیم گرفت مکوا ربنا اے زمنگ ربا ولا تحمل علینا اسرا مبارکے پا منگ باندے اسرا دران بوجنا کما حملته علی الذین من قبلنا لکا سرنگی چتاب بار کریو على الذين فأغي خلق باني من قبلنا چه زمانگ نمق کی تیر شوی دی لکه بنی اسرائیل توبہ با قبل دا پسو ویزان مڑ کے نالے بم توبہ قبلی گی فاقتلوا انفسکم زانونا قتل کے ذالکم خیر لکم داستاسو دا پارا غورا فتوبوا الى بارکم پل خالق تا توبہ باسے نتوبہ سو فاقتلوا انفسکم نو منگ مسلمانانو سر خدای دمر احسان کرے دے جزان وجنما خوزان پا دے ذرک ملامت ہو گانا چی بس نیم پوشوی بندے ما عجزے ما نیم پوشوی ما فیرا توکا نو پکی دا قتل حکم نشتا دا پخوانو قومونو چی جامع با پلیتی شوی نو پا وینزلو با نا پاکے رے وی پا قینچے تے دقا ایسا کٹ کنا نور جامع با دے پاکشی او زمان چی جامع پلیتی شی نو پا بوی وینزو پاکشوی ربنا ولا تحمل علینا اسرن اے زمان رب مبارکے پا منگ بانے اسرن بوجنا کما حملته علی الذین من قبلنا لکا دا بوجنا دی ور بارکلو پاگی خلقو بانے من قبلنا چی زمان نمخ کی تیر شویو پخوانو قومونو چی دا شپے پٹا گناہ باو کنو سار بے پا دروازہ لیکلے وا کہ من گناہو کنو خودیم شرمینا چاہتا چی من النوائی نو خودیم نشرمی چاہتا النوائی اللہ کارا کول نکی ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به اے دا منگ ربا ولا تحملنا پا منگ بانے ما لازم وا ما اغا احکام لا طاقت لنا به چی دا غید کول زمن طاقت نوی وعفو عنا منگتا مافیو کے واغفر لنا منگتا بخنو کے ورحمنا پا منگ بانے رحمو کے انت مولانا تزمنگ ربے تزمنگ کار سادے فانصرنا پس زمنگ سر امدادو کے علی القوم الكافرین دا کافر قومنو پا مقابلہ کے سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.